سلامونه ګران دوستان مینه بیا هم خره لاس بلې ویډیو ته په نوي ویډیو کې ما تاسو ته بیا هم د تلګرام داسې یو روباټ تاسو ته راوړی دغه روباټ څخه تاسو کولی شئ په یو ورځ کې په 2 ورځو کې تر $90 تر $100 پورې هم وګټئ. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې ویډیو چېرته خوښه ویډیو سره لایک او چینل دسته سبسکرایب کړئ. ملګرو دا کوم روباټ دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دی دغه تاسو کولی شئ راسئ او دغه اکاونټ کې ځان ته اکاونټ کې جوړ کړئ. نو د دې لپاره د کار کولو طریقه چې شته ملګرو نو دغه کې به ګورئ دا جیمیل پرامر ده. په دې کې به تاسو جیمیلونه جوړوئ ورته ګوګل اکاونټ به ورته جوړوئ او بیا به دغه اکاونټ په جوړولو باندې به تاسو ته پیسې درکوي. ستاسو څومره پیسې درکوي او دا سره رقم ویډرا کېږي دا ټوله طریقه به در وښیمه. نو ملګرو ستاسو دغه روباټ څخه را خلاص کړه په ټلګرام کې نو تاسو به داسې یو صفحه راوړئ سیده په دې کوز کې تاسو ته ښیي. نو دې کې څو مهم شیان زه تاسو ته درښیمه. اول سره رجسټر نیو جیمیل ده او دلته مای اکاونټ ده او دلته بیلانس ده او دلته مای ریفرل ده. څنګه ملګرو دا ټول باندې زه درښیمه. اول خو ملګرو زه راځم په دې مای اکاونټ په دې کې تاسو که چېرته ورته کلیک کړئ مای اکاونټ باندې زه ورته کلیک کړم نو دلته تاسو ته اکاونټ درښیي. سیده په دې اکاونټ کې تاسو ته هغه بیلانس درښیي چې تاسو جیمیل ورته جوړ کړي او د هغه جیمیل په واسطه تاسو ته پیسې درکوي. نو بل لازم ملګرو په دې کې رجسټر ا نیو جیمیل په دې کې تاسو کله ورته کلیک کوئ ملګرو نو دلته تاسو کله د باندې کلیک کوئ نو دغه کې تاسو ته یو ایمیل درکوي په دې کې تاسو وګورئ او دې کې پاسورډ درکوي. تاسو په همدغه ایمیل او همدغه پاسورډ باندې دوی ته جیمیل اکاونټ ورته جوړوئ سیده او بیا دغه په اندازه ملګرو تاسو تقریبا پیسې درکوي. دلته ګوره څو لږ تاسو هر یو ایمیل ورته جوړوئ تاسو تقریبا شپږ افغانۍ درکوي تقریبا $0.09 درکوي تقریبا مستقل شپږ نیم افغانۍ سره یعنې که تاسو یو ایمیل ورته جوړ کړئ په یو ایمیل باندې تاسو تقریبا شپږ افغانۍ درکوي. نو تاسو که چېرته لاس ورته جوړ کړئ 80 او که زر ورته جوړ کړئ نو تقریبا شپږ زره سیده. نو دلته راځم بلکې دلته لیکلي دی بیلانس په دې بیلانس ورته کلیک کوم دا د بیلانس باندې ورته کلیک نو دلته ماته وایي چې تاسو یو روپۍ هم نه لرئ ځکه چې ما یو جیمیل جوړ کړی هغه جیمیل د ما په هولډ کې دی سیده ملګرو په دې کې بیک باندې ورته کلیک کوم ملګرو بیک باندې کله مای ریفرل باندې ورته کلیک کوم دا چې د دې خو تاسو کله خپل ملګرو ته انوایټ کړئ ورته دعوت کړئ مای ریفرل باندې زه ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته تاسو کولی شئ دا لینک خپل ملګرو سره شیر کړئ او تاسو ته یو څه اندازه کمیشن هم درکوي. نو خیر نو نورو سره ملګرو مو کار نه لرو دلته راځو په دې رجسټر نیو ایمیل باندې مو غږیږو څه په دې رجسټر نیو ایمیل باندې زه ورته کلیک کوم نو دلته ګورئ ماته یو ایمیل راکړه. اوس به تاسو په دغه ایمیل به تاسو ورته جوړوئ او تاسو تقریبا $0.09 درکوي تقریبا 4.4 افغانۍ کېږي څه نو که چیرې ملګرو موږ تاسو ته په ورځ کې مثلا ډېر ورته جوړ کړو 50 ایمیله ورته جوړ کړو د 50 ایمیله نو کار خو نه لرو خو 50 ایمیله چې چېرته ورته جوړ کړو نو زه 50 ضرب د 0.مثلا ضرب د 4.5 نو 325 افغانۍ کې څه که مثلا په ورځ کې 50 ایمیل ورته جوړ کړو نو 325 افغانۍ کې. نو اوس راځم تاسو د ایمیل جوړولو طریقه هم درښیم چې دې کې څنګه ایمیل جوړیږي او دا کې څنګه ښه پیسې تر ګټل کېږي. نو د دې لپاره ملګرو راځو خپل کروم براوزر بر خلاص کړو چې دلته ما کروم براوزر را خلاص کړی ده نو په دې کې به تاسو ته کوم جیمیل هم تاسو دا هغه جیمیل به تاسو دلته خلاص شي. نو زه د باندې به کلیک کوم سیده په دې به تاسو کلیک ورته او دلته به راسئ کوز ورته او دلته لیکلي چې شی فارسي باندې تاسو ګورئ لیکلي افزون یک حساب دیگر په دې به تاسو ورته کلیک کړئ په دې هم کله کلیک کوم ګورئ نو دلته لیزر لوډینګ اخلي سیده دا چې به دلته تاسو ورته کلیک کړئ په چې کې انجا په دې کې به تاسو ورته کلیک کوم ګورئ نو دلته دا د مګورو دلته به راسئ نو خیام ملګرو کله چې داسې صفحه تاسو ته راوړل نو دلته به تاسو شي باندې کلیک کړئ مدیریت حسابها در این دستگاه په دې به تاسو ورته کلیک کړئ مګورو دلته هم چې کله کله کوز به راسي ورته دلته به لیکلي چې اخري کې تاسو لیکلي دی چې اډ اکاونټ ټو ډیوایس په دې به تاسو ورته کلیک کړئ اډ اکاونټ ټو ډیوایس په دې به تاسو دلته ورته کلیک کړئ مګورو دا هم چې کله کلیک نو لږ زره دلته بیا لوډینګ اخلي سره تر هغو دغه لوډینګ نه تاسو د موبایل پاسورډ غواړئ دلته به خپل موبایل پاسورډ دلته ورکړئ ستاسو پاسورډ مثلا د موبایل لاک ته ورکړئ هغه به ورکړئ او کنټینیو باندې به ورته کلیک کړئ بال له کنټینیو څخه دلته بیا له لوډینګ اخلي او بال لوډینګ څخه اوس موږ ته صفحه راوړي او موږ به خپل نوی ایمیل پکې رجسټر کوو نو دلته ملګرو تاسو ته داسې یو صفحه راوړي په دې ځای کې به تاسو راځئ په دې ګریټ اکاونټ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ په دې ځای کې ګریټ اکاونټ مو کلیک کړئ دلته به راځئ په چې شی فار مای پرسنل یوز باندې به تاسو ورته کلیک کړئ په دې به هم چې کله ورته کلیک کړئ بال ته به چې شی فرست نیم په دې فرست نیم کې به تاسو چې شی ورکوئ دلته به راځئ ملګرو بیرته همغه اکاونټ ته دلته به دغه ایمیل ته به یو کلیک پرې واخلئ دا کاپي کېږي داسې کله کاپي سي ملګرو نو دلته به تاسې همغه چې کله را کاپي کړئ نو دلته به ورکړئ نو دا دوم خانه سه دا پیشنهاد ده ملګرو دا هم داسې خالي ورته پرېږدئ دا هم داسې خالي پرېږدئ
او دلته هم کله نیکسټ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. نیکسټ څخه بعد تاسو ته ملګرو دلته تاریخ غواړي، د زیږېدو نیټه درج کړئ. زه ملګرو یو نیټه ورکوم، تاسو هر شی ورکوئ هغه دلته ورکولی سئ. نو زه دلته ملګرو یو نیټه ورکوم چې ده، او جنډر باندې به تاسو ملګرو دلته فیمیل میل او هر شی تاسو کلیک کوی سئ کلیک کوئ. خو مهمه دا درېیمه ده چې ملګرو دغه به تاسو ته یو څه اندازه ملګرو ګټور ده، ځکه هغوی کولی سي بیا چینج کړي. نو دې باندې به زه ورته کلیک کوم، دلته بیا نیکسټ باندې ورته کلیک کوم. بعد له نیکسټ دلته تاسو ته نو تاسو بل یو باندې به کلیک نه کوئ، دلته به راځئ په چیش کې دلته په دغه اګریډ یور آن جیمیل ادرس په دې به تاسو ورته کلیک کړئ. دا د ملګرو په دې به زه ورته کلیک کوم دغه ځای کې. نو دلته ما نه ایمیل ادرس غواړي چې زه به راځم دغه ایمیل ادرس دلته نوم مې کاپي کړي، دغه ایمیل موږ ته راکړی که نه، دې کې دغه ایمیل به تاسو ورکوئ، بل ایمیل به نه ورکوئ چې هغه نه بیا پیسې نه درکوي. کوم ایمیل چې تاسو دلته درکړی دغه ایمیل به تاسو دلته ورکوئ. نو زه دلته دغه ایمیل ورکوم چې ده. نو ښه ملګرو هماغه ایمیل ما دلته ورکړ چې ده، نو تاسو به ښه په دقت سره ګورئ چې هماغه ایمیل به مو ورکوي. بعد له هغه به چیش کوئ، دلته به راځئ ملګرو نیکسټ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. په دې ځای کې چېرته تاسو ته ښکاري په دې نیکسټ به تاسو ورته کلیک کړئ. دا د نیکسټ باندې ما ورته کلیک نو دلته موږ نه پاسورډ غواړي. پاسورډ کې به هم اشتباه نه کوئ ملګرو، پاسورډ به هم کوم پاسورډ چې دوی درکړی تاسو به هماغه پاسورډ ورکړئ. ګوره دې ځای کې لیکلي چې شي پاسورډ، په دې بار کې مثلا دلته ایمیل ده او په دې کوز کې لیکلي پاسورډ. نو تاسو به راځئ په دې پاسورډ باندې یو کلیک اخلئ او دا پاسورډ به تاسو ته کاپي کېږي. دا ملګرو زه به دې کلیک اخلم، دا پاسورډ ما ته کاپي سو. کله کاپي سو نو دلته به راسئ په دې ځای کې به تاسو پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړئ بیا په نیکسټ باندې ورته کلیک کړئ. نیکسټ باندې چې کله ورته کلیک کړم نو دلته this may take a few moments تاسو ته دا اپشن نه راځي، خو ما ته راغلی ده ځکه چې ما ډېر اکاونټونه پکې جوړ کړي دي. نو دلته ما نه موبایل نمبر غواړي. نو دا لږ ذره لوډینګ اخلي چې دا ملګرو که تر دې چې پرې چېرته ویډیو خوښ سوي وي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. نو دلته ملګرو ما ته وایي چې موبایل نمبر ورکړه، زه یو موبایل نمبر ورکوم که چېرته دلته کار یې وکړو چې ده. نو دلته زه یو موبایل نمبر په زر زر ورکوم او نیکسټ باندې ورته کلیک کوم چې دلته ملګرو ما ته وایي چې دلته ایمیل نه راځي چې دا موبایل نمبر غلط ده. نو تاسو موبایل نمبر ورسره هم ایډ کوئ ځکه تاسو ډېر اکاونټونه پکې جوړوئ، ډېر ایمیلونه پکې جوړوئ، نو تاسو ته موبایل نمبر مه ایډ کوئ. ښه ده ملګرو. نو دلته هم چې کله ایمیل ورته جوړ کړو نو ایمیل څخه بعد به تاسو څه شي کوئ، دلته به راځئ په دغه ډن باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. په دغه ځای کې په دې ډن باندې تاسو ورته کلیک کوئ ملګرو، دا د ما ډن باندې ورته کلیک سو اوس ما ته څه وایي. نو دلته راته وایي ملګرو چې 0.09 کوم پیسې چې دي ډالر چې دي یعنې مثلا 6.5 افغانۍ راځي ستاسو بیلانس ته اضافه سو. یعنې دغه بیلانس دا دلته راته ویلي دي ملګرو، دې ځای کې تاسو که چېرته وګورئ دلته ویلي چې دا به په 3 ورځو کې هولډ کړي. یعنې دغه کوم پیسې چې ملګرو ستاسو اکاونټ کې اضافه کېږي نو دا به 3 ورځې هولډ کړي، دوی چک کوي چې ایا تاسو رښتینی دغه ایمیل تاسو ورته جوړ کړی ده او که نه ده جوړ کړی. نو که چیرې په 3 ورځو کې تاسو دغه ایمیل چک کړ دوی تاسو ورته جوړ کړی و نو تاسو دغه بیلانس به دلته ګورئ، تاسو بیلانس باندې ورته کلیک کړئ نو دا به تاسو ته اویلیبل بیلانس کې راته راوړي، دغه ځای کې اویلیبل بیلانس کې به تاسو ته راوړي او که نه هولډ کې به وینئ هولډ کې 0.13 ځای دا 0.13 کله چې دغه ځای کې راغی نو تاسو کولی شئ چې ویډرا کړئ. د ویډرا طریقه یې هم درښیم. نو بیلانس هم همدلته کله کلیک نو دلته تاسو راځئ په دې پایورډ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ د ویډرا لپاره چې ده. پایورډ باندې چې کله ورته کلیک کړئ نو دلته څو اپشن درځي. یو څه د ملګرو ټلګرام سټار تاسو هم پې اخیستی سئ. بل څه د کرپټو بات په دې باندې هم تاسو کولی شئ ملګرو چې کرپټو بات باندې ورته اخلئ. ټویټر USDT باندې هم تاسو کولی شئ ویډرا کړئ. TRX باندې هم کولی شئ ویډرا کړئ. مثلا نیټ کوین باندې هم ټچ کوین څو اپشنان لري، تاسو کولی شئ بایننس بای بیټ ټونکیپر هر یو ته چې غواړئ ویډرا کولی شئ او PR اکاونټ ته هم ویډرا کولی شئ. نو دلته ملګرو زه ورته کلیک کوم مثلا ټویټر USDT چې موږ تاسو سره ډېر ورسره شناخت لرو نو د لپاره زه غواړم چې مثلا دغه ویډرا کړم چې آیا ویډرا کېږي او که نه ویډرا کېږي. نو د دې لپاره ما دلته کې they are not enough found on your balance. The minimum amount to withdraw to Twitter Beepshells is $2. څه ده ملګرو؟ نو دلته راته وایي چې تاسو تقریبا باید $2 وګټئ، چې $2 کله وګټو نو تاسو ته کولی شئ چې ویډرا کړئ. $2 تقریبا 142 افغانۍ کېږي. څه ده ملګرو؟ دې کې تاسو لیدلی شئ. نو 142 افغانۍ تاسو کله مثلا وګټئ نو تاسو کولی شئ چې بیا ویډرا کړئ. نو دغه ملګرو دغه روبا څخه د پیسو ګټلو طریقه. نو که چېرې تاسو هم غواړئ په دې کې کار وکړئ او په دې کې مثلا زحمت وباسئ، په دې کې مثلا هغه د خپل د انټرنیټ کوم پیکیج چې مثلا تاسو د انټرنیټ اخلئ دغه پیسې په دغه طریقې راوباسئ نو په دغه اپلیکیشن کې یا په دغه روبات کې تاسو کولی شئ دغه پیسې راوباسئ په راحتۍ سره. نو تاسو کولی شئ چې په دې کې راسئ، په دې کې اکاونټ جوړ کړئ او په دې کې په ایمیلونه ورته جوړ کړئ. نو 3 ورځې بعد به هولډ نه وځي، به اویلیبل بیلانس ده او تاسو کولی شئ چې بیا ویډرا کړئ.
نو د دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی هغې تاسو کولای راسئ پکې او په دې کې اکاونټ جوړ کړئ او تر دې چې پورې مو که ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک او چینل د سبسکرایب کړئ او زموږ ټلګرام چینل حتما درسره فالو کړئ تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم الله پامان مخ ته مو ښه شه